د مشرانو او لویانو شل زرینې لارښوونې. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. خوشحاله یم چې وروسته له یوې لنډې دمې یو ځل بیا د یوې بلې ویډیو په وړاندې کولو سره ستاسې خدمت کې یم. دې ویډیو کې به تاسو ته هغه شل زرینې او ارزښتناکه لارښوونې وړاندې شي چې د مشرانو او لویانو له لوري تجربه شوي او ځوانانو ته په میراث پرېښودل شوي دي. کیفیت لرونکي توکي واخلئ، پخپله یې واخلئ او په دقت یې واخلئ. ډول ډول لباسونه واغوندئ. لومړی ځل چې له چا سره مخامخېږئ نو خپل ځان په بشپړ ډول ورته معرفي کړئ او هغه ته د هغه په نوم او یا هم په تخلص غږ وکړئ. پرېږدئ چې نور ستاسو په اړه څه ووایي. ستاسو لپاره تر ټولو غوره لباس هغه دی چې د یو ماهر خیاط له لوري ګنډل شوی وي. کله چې له چا سره خبرې کوئ نو هڅه وکړئ چې سترګې یې وڅارئ. ورزش تاسو خوشحالوي. منډه وکړئ، د بدن ښکلا کلب ته ولاړ شئ او ډول ډول ورزشي لوبې ترسره کړئ. مخکې له دې چې غاښونه مو خراب او یا درد پرې واکمن شي، برس او مسواک یې کړئ. تل د خپلو عوایدو یوه برخه سپما کوئ. هره ورځ یا هم هره اونۍ خپل پلار او مور سره خبرې وکړئ، احوال یې واخلئ او پوښتنه یې وکړئ. د ستړي پر مهال لاسونو ته زور ورکړئ. د خپل ملګري یا ملګرې د کالیو بوټانو ستاینه وکړئ. د مکالمې پر مهال خپلې ژبې ته متوجه اوسئ چې څه وایاست. کله چې د یو شي د له لاسه ورکولو توان نه لرئ نو هیڅکله یې خپله قرض یا په امانت ډول مه ورکوئ. مخکې له دې چې چاته ځواب ورکړئ نو پوښتنه ترې وکړئ او پرېږدئ چې خپل زړه درته تش کړي. ټول مینه لري چې د هغوی په اړه دې یادونه او پوښتنه وشي. د خبرو پر مهال له مثبتو او جادویي کلماتو ګټه پورته کړئ. دا بسنه نه کوي چې یوازې د خپل ځان ته متوجه واوسو، بلکې اړینه ده چې خپل شاوخوا کسانو ته هم وخت ځانګړی کړو. اجازه مه ورکوئ چې واړه ذهنونه دې د لوی ذهنونو په اړه پرېکړې وکړي. د اشخاصو دنده او څرنګوالی مهم نه دی، بلکې ټول افراد د دې وړ دي چې باید درناوی یې وشي. هر څوک هغه که د ژوند هر پړاو کې وي پخپله یو شخصیت دی. د کرغېړنو خبرو او کړنو په وسیله د هغوی شخصیت مه زیانمنوئ.